کویدن به وکړي نکاح به یې نه کړی موبایل والا والي سړی والا موبایل والي دا ګفټ دی ګفټ وی دا زما ښځې له دا موبایل ولېږه سیم هم پکې والا واچوي وی په دې به ما سره خبرې کوې لا نکاح نه ده شوې او خبرې شروع شوې او ورته دې نه هغه شی ورلېږي هغه پیسې څه ورته ویې لکه ایزیلوډ ورته لا بیا ورلېږي وی بل چا سره پې خبره نه کوې ما سره به پې کوې هغه د نر لور پې بل چا سره 3 تار یو ځای کې خو چې دې خبرېږي بل سره مټي ده تلي ډېر کیسونه مې ولیدل ډېر مې ولیدل دا داسې که نه ده ښځو له موبایل لېږي لا دې نکاح نه ده شوې ورسره دې د کنیکشن برابر کړ ورسره په ګینټو او هغه کافر بچي دا موبایل والا مخیاران دي هغوی وله پکې هغه دغه رایستي دي هغه پیکیجونه چې پرېږده چې دا پاکستاني مسلمان خو شرمو پیکیجونه یې رایستي موبایل جینه کوله مال یې ښه مه ورکوئ جینه کوله موبایل بې د موبایل نه ژوند نه تېرېږي هلکانو له مه ورکوئ دې ماشومانو له په دې موبایل ګندونه ګوري هلته لاړ شي 50 روپۍ ورکړي او په موبایل کې ورته 50 بربند فلمونه ور واچوي هلکه څه ورته وایي هغه شي ته چې هغه پکې اچوي او دې ماشوم نه تپوس کوو پته راوړي میموري کارډ ورته ما نه کله نوم هېر شي دې وړونه نه هېرېږي میموري کارډ هلته ناستې ښه مدېداره ډډه یې والي ته به وایې تسبیح اړوي وظیفې چا نه اخیستې را او منځ کې میموري کارډ یې غوږ ته یې شی اچولي و لوبه یې جوړه کړې جینۍ په کور کې دننه په مسله ناسته را ته به یې مراقبه ده منځ کې بل سره کنیکشن په موبایل لګولي دا ګندګي ده دا کافر هر شي ګرانېږي پاکستان کې کمپیوټر او موبایل ارزانېږي داسې ده که نه ده چې دا خلک نور هم ګنده کړي زمارونو منگ دا حضور پاک پا طریقہ چے لار شنو منگ بخوشحال ہے زمونږ حیا به محفوظ ای زمونږ جون به محفوظ ای او که طریقه د پیغمبر نه جدا شوه او بې حیایي شروع کړه نو دنیا هم تباه ده و آخرت خو دې تباه نبی علیہ السلام مبارک فرمائی وی معراج کې مې یو تنور مې ولید تنور یو غارو د تنور پشان سر تنگو او ویخې کولاو او بربند سړی او ښځې مې پکې ولیدل جبریل علیہ السلام نه مې تپوس وکړو چې دا څوک دی وی دا زناکار سړی او زناکارې ښځې او دی د قبر عذاب دی نو سړی به ښځو ته نه ګوري حیا به کې او دی ورته شیشه غشتي هغې مو ته مخکاره کړې او ده مو ته شیشه غشتي چوزکي کې یو ځل ختلې وم ډېره مخکنۍ خبره مخامخ زنانه وی هغه زنانه مخکاره کړو زه خو دې غا چې مې وکتل اوس یو غټ یو اوږدې ګیرې والا سړی دی ډنډه یې دغسې نیولې ده شیخ الاسلام و دا ګیرې د نوم نه اوږده وه ما چې اندازه واغېشته مې کاکا دا لاس دی چې دا ډنډۍ ته نیولې دی کې د څه چل دی لاس مې وله ښکته کړم دا لاس دې ښکته کړه سترګې یې پناه کړې وې مخامخ یې ښځې ته شیشه غشته دا ښځه مې خورې مخ دې پټ کړه ګناه ولې ګټه سوزکو کې پردو ښځو ته بازار کې پردو ښځو ته په لاره ځي پردو ښځو ته کته او ښځو ځان جوړ کړي او تیارې تابعدارې ځان خشته کړي او بازارونو کې ګرځي سړی هم زناکار او ښځه هم زناکار ولې نبی علیہ السلام فرمایي وی اخره زمانه کې به داسې ښځې کاسیات عاریات جامې به یې اغوستې او بربنډې وی صحابو ته پته نه وه چې دا څنګه جامې سره بربنډی مائلات ممیلات پلاره چې ځي نو ځان به سړو ته مایل کوي سړي به ځان ته را مایل کوي قربان شم د ښکلي پیغمبر مبارک نه 1400 کاله مخکې چې سویلي دي اوس هغه موجود دي مائلات ښځې به ځان سړو ته مایل کوي ممیلات سړي به ځان ته مایل کوي او رؤوسهن کاستمه وی سرونه به یې داسې وي لکه په عربو کې دا یو قسم اوښان دي بوختي ورته وایي دا قبانې اوچتې داسې یو طرف ته راته وي په لاره ځي نو دا سر به یې داسې کوږ کړي چې دا خلک راته وګوري حضور پاک فرمایي دا ښځې زناکارې ښځې دي ښځه به هم سړي سره ګزاره کوي ښځه به هم د سړي حیا ته ګوري ښځه به هم د سړي پخلی کوي جامې به ولینځي او د خاوند د اجازت نه بغیر به نه کور ته هېڅوک به هم نه پرېږدي چې خاوند دې په چا خفه دی او دې کور ته پرېښود نو الله به دې تپوس کوي خاوند سره به شور نه کوي حدیث پاک کې راځي
وی کم خاون چې ښځه خپل مقصد لو غوښتا او دا ورنرله نو دا از جنت فرشتې دې ښځې ته خیرې کوي قاتلک الله خدای دې هلاکه که دې خاوند دا خبره ولې نه منې دا خو تا سره د یو څو ورځو میلمه دی او درنه به جدا شي مونږ له را روان دی ښځه باندې مخ شته ګورې د خاوند زور هم وله کوي چاپي به م وله کوي ډوډۍ به م پخوي د میلمه خدمت به م کوي جامې به ولینځي کور به م وله صفا کوي خاوند به م ظلم نه کوي چې د پلار په کور یې بندوي نه هفته کې دننه که دا یو ځل پلار که راځي نو اجازت یې وله ورکړي خاوند اجازت نه بغیر به بار نه وځي او نه به د بار څوک پرېږدي پرده به کوي ستر به کوي اندامونه به پټ ساتي او د خاوند د بچو پوره خدمت به کوي او د خاوند خبره حدیث پاک کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي وی چې خاوند ښځې ته آواز وکړي فوراً دې ورځي که دا په تنور باندې ولیني ډوډۍ دې پرېږدي او دې سوځي خو د خاوند خبره دې ومني ډوډۍ که سوځي خو د خاوند مالي بربادي او دې وایي ډوډۍ ده که وایي چې پرېږده ډوډۍ بیا دې موري نفلي روژه هم بغیر د خاوند اجازت نه نشي نیولی د خاوند دې ضرورت شو دې روژه ده نو بیا د دواړو حقونه په یو بل شته اوس د دې حقونو پر خیال به څوک ساتي هغه خاوند چې دینداره دی او هغه ښځه چې هغه دینداره ده او چې کوم خاوند بېدینه دی د ښځې په حق پوهېږي نه ظلم به کوي او چې کومه ښځه بېدینه ده د خاوند په حق پوهېږي نه یو بل سره به ښه ژوند تېروي په واده کې دا رسمونه او دا غلط رواجونه ګنده د شریعت نه خلاف دې نه ځان ساتئ دا اوربلې موربلې په شریعت کې نشته دا مه کوئ او دا پالنګ د دنیا سړي وردن نه کوي او د دنیا سړي ورشي او جینکې هغوی ته ګوري او لکان جینکو ته ګوري نه خیر دی که سړي په جنج دي دا جیز دي که ښځې په جنج په پرده کې دي دا جیز دي ښځه د عزت په شکل کې راولي دا جیز ده په شریعت کې منع نه ده که ته ډوډۍ ولیمه ورکې دا په شریعت کې جیز ده منع نه ده ثواب دی پکې سنت ده او ډمتوب پکې مه کوئ دغسې ښکلي پروګرام ګوره دې ولی الله رور په واده کې دا پروګرام وشو د دین خبرې ما م وکړې تاسو نو الله خوشحاله شو که نه شو وایو نو خوشحالي د چا په لاس کې ده د الله دې له به خدای مستقبل کې خوشحالي ورکوي که او چې ته ډمتوب وکې او ګډا او سندرې او ډمان راولې نو د یو 5 منټو 10 منټو ګنټې